فکر کوي چې د حسیب نو ولې تر ټرمپ ته داسې خوشحاله یې؟ زه ټرمپ ته نه یم خوشحاله، زه هېڅ خارجي ته نه یم خوشحاله چې زما په وطن کې پښه کېږدي، هېڅ خارجي. خو په یو شي باندې بیا باور لرم، داسې پوهېږم چې ټرمپ لغمانی ده ځکه داسې پرې ولاړ یم. غوږ ونیسه. خو د یو شي طرفدار یم، که اسرائیل ما سره اړیکې جوړوي او د پنجاب په مخ کې را سره ودرېږي، زه ورسره اړیکې جوړوم. دا یو شی باید معلوم وي. که اسرائیل له افغانستان له دولت سره اړیکې جوړوي او په پنجاب په مقابل کې را سره ودرېږي، ما د یو خپلواکه هېواد ځینې جوړېږم او د پنجاب په مخ کې مې ودرېږي. 100% غلطه خبره ده، اصلي به دا خو غلطه خبره ده. ځینې مواردو کې عقیده مهمه ده که نه. اسرائیل دومره نه رانم نه د اسرائیل یعنې امریکا، د اسرائیل د امریکا پالیسي څه وایي. دا وګوره، دا د هغه ورځې تاسې د هغه څه ویلې، دا څنګه خبرې دي؟ غلط نه، دا غلطه خبره ده. تاسو غلط تعبیر مه کوئ. اسرائیل یعنې امریکا، امریکا یعنې اسرائیل. ګوره ته د ډاکټر صاحب خبرې کوي، هغه د اسرائیلو په وړاندې د افغانستان پالیسي ښودلې ده. موږ اسرائیلو سره جګړه لرو؟ نه ودرېږه. زه تا ته په قرآن کې د یهودو په باره کې څه راغلي دي مبین؟ هغه وضاحت یې ورکړی ده. د یهودو په باره کې دغه راغلي دي چې اسیب ځواک به په امریکا کې ناست دي، سوسیال به خوري. نه دا خو اوس نو خبره سوه. زه یهود یم؟ نه، ما تا ته ویلي سته یهود یې. خو دغه پوښتنه ما ته دقیق ځواب کړه چې په قرآن پاک کې د یهودو د نصارا په اړه باندې الله تعالی څه فرمایلي؟ الله تعالی دغه وایي چې دا ازلي دښمنان دي، تاسو نه راضي کېږي. آفرین. اوس تا ته یو ویډیو کلیپ پلی کوم، خیر ده، دا ته خپله وګوره او وایې وره. نه کلیپ لایف دی رپورټ کېږي، لرې که دا نه داسې ویډیو نه ده، داسې ویډیو نه ده، یوازې پکې یو څو خبرې دي. غواړم نه پلی کوه، لرې که چندان خبرې نه دي کاره کوي. تاسو په قطر کې چې اسرائیل پرېږده، اسرائیل ته ټوپ مه کوه، افغانستان ته راځه. نه ولې؟ دا مهمه موضوع ده. ولې په دې ولا که تا هم په اسرائیلو برید کړی، راځه ته راځه ورور راځه. دغه په دوحه کې د طالبانو سفیر نعیم وردګ هغه ورځ دغه عرب خبريال سره خبرې کړي، دومره په اصولو برابرې خبرې کړي، وضاحت یې ورکړی. پوښتنه یې ترې وکړله، وایي چې د تاسو د اسرائیلو سره ستونزه شته؟ وایي چې نه، هېڅ ستونزه ورسره نه لرو، موږ هېڅ مشکل نشته. هغوی د خپل مشکلات خپله ورسره حل کړي. نو کومه د قرآن، کومه د اسلام، کومه د شریعت، دا دې ولې ورته ونه ویل چې ولې داسې ورته ونه ویل چې اسرائیل یو داسې دا خبره تاو را تاو کوي. داسې اسرائیل سره مونږ هغه یار خو ګوره ښه، تاسو کله برما ته لاړ شئ، کله یغور ته لاړ شئ، کله اسرائیل څه د اول خو مونږ سره سرحد نه لرو، بارډر سره نه لرو. بیا دا خبره ولې وکړه چې د عقیدې خبره مخکې چې مې درته وکړه، د اسلام او د عقیدې خبره که نه، نو ته اسرائیل راولې، ولې ته څه تاندر وهلی ستې د پنجاب په وړاندې، ته خپله نه جنګېږي، اسرائیل راولې. طالب سره خپله نه جنګېږي، امریکایان دې راوستل. طالب سره د جګړې توان نه لرې، اوس ټرمپ ته چکچاکې وهې، خو د لغمان هم نه ده، د لوګر هم نه ده، نه د ما تربور ده، نه د تا، نه احمدزی ده، نه بارمخیل ده.